بسم الله الرحمن الرحیم. نن درته ښایم چې څنګه کولی شئ د خپل کاروبار لپاره فیسبوک بزنس پیج جوړ کړئ یا د خپل شخصي د خپل ځان لپاره هم تاسو کولی شئ چې پیج یا فیسبوک پاڼه جوړ کړئ شئ. ډیری کاروبارونه دي چې هغوی باید د خپل کاروبار د آنلاین کولو لپاره ویب سایټ ولري، همدارنګه د ویب سایټ لپاره باید پیج ولري، فیسبوک بزنس پیج یا ورته فیسبوک پاڼه ویل کیږي. ډیر په اسانۍ سره تاسو کولی شئ چې په څو دقیقو کې تاسو جوړ کړئ شئ او هغه سیټینګ مکمل وکړئ شئ. زه تاسو ته ښایم چې دغه ټول سیټینګ او یا د جوړولو پروسه یا دا ټول سیټینګ به تاسو څنګه کوئ. نو زه راځم خپل کمپیوټر ته او تاسو ته ښایم چې څنګه کولی شئ دغه پروسه مخ ته یوسئ. ښه، تر ټولو لومړی به تاسې براوزر ته راشئ، له هغې وروسته به facebook.com خلاص کړئ. په هغې کې که چېرته ستاسې اکاونټ لاګین نه وي نو خپل اکاونټ پکې لاګین کړئ. په دې ځای کې تاسې مختلفو برخو نه کولی شئ چې د فیسبوک پاڼه جوړه کړئ. په دغې برخه کې هم تاسو ته ښکاره کېږي، ګورئ دلته پلس علامه چې دی، تاسو په دې باندې کلیک کوئ، کریټ دی. په دې کې مختلف هغه آپشن یې تاسو ته درکړي، پوسټ، سټوري، لایف ایونټ، پیج، ایډ، ګروپ، ایونټ، مختلفه. نو تاسو به څه کوئ، تاسو په پیج باندې به کلیک کوئ. ښه، تاسو ته به داسې یو صفحه راخلاصېږي. په دې ځای کې تاسو ته وایي چې کریټ ا پیج انفارمیشن. په دې ځای کې به تاسو نه د پیج هغه لومړني معلومات غواړي. تاسو به په دې ځای کې لومړی څه ورکوئ، پیج نیم ریکوایرډ. دلته ورسره څنګه لیکلي دي چې ریکوایرډ، یعنې حتما تاسو به د پیج نوم به ضرور ورکوئ. زه په دې ځای کې راځم، یو نوم ورته ورکوم، یو لرنا ډیمو. دلته به یو نوم ورته ورکوم ځکه چې یو لرنا لپاره موږ خپل پیج لرو، یو لرنا انګلیش، یو لرنا دري، همدارنګه یو لرنا پښتو، کوم باندې چې دغه د پښتو ویډیو خپرېږي. خو زه دلته دا ډیمو نوم ورته ورکوم چې تاسو ټیسټینګ لپاره موږ جوړو. همدارنګه دلته تاسو کیټګري ورته انتخابوئ چې ستاسو کاروبار په کومه کیټګري کې دی. زه راځم دلته ورته ویب سایټ یا ایجوکیشن ورکوم، ایجوکیشن ویب سایټ یا ایجوکیشن، تاسو هر یو پکې انتخابولی شئ. زه راځم ایجوکیشن ویب سایټ په دې کې انتخابوم. ګورئ دا ټیک مارک دې کې هم ولګېده. تاسو کولی شئ چې بله کیټګري هم په دې کې ورته ورکړئ. لکه زه راځم، زه ورته وایم چې ویب سایټ. دا کیټګري ورکول په دې ضروري دي که کله چې څوک یو پیج سرچ کوي یا ستاسې پیج سرچ کوي نو تاسو د هغه د ایجوکیشن ویب سایټ که هر کیټګري تاسو دلته ورکړې وي نو د دې لپاره هم ستاسې پیج د هغوی ته راښکاره کېږي. دریم دې ځای کې تاسو نه ډسکرپشن غواړئ، یعنې تاسو د کاروبار هغه ډسکرپشن یا ستاسو د پیج ډسکرپشن. دې ځای کې زه راځم، دغه ډسکرپشن د ټیسټینګ لپاره ما له ځان سره ساتلی دي. دا زه راځم دلته پیسټ کوم. نو تاسو به څه کوئ، د خپل کاروبار چې کوم کاروبار دی ستاسو یا د خپل شخصي ځان لپاره پیج جوړوئ نو تاسو به په دې ځای کې ډسکرپشن حتما ورکوئ. له هغې وروسته به تاسو څه کوئ، کریټ پیج باندې به کلیک وکړئ. ښه، زموږ هغه لومړني معلومات یې واخیستل. له هغې وروسته موږ ته دلته وایي چې ایمیجز. په دې ځای کې موږ نه د پروفایل ایمیج غواړي، همدارنګه دلته کور فوټو یا کور ایمیج غواړي. په دې ځای کې به دا راښکاره کېږي. زه تاسو ته یو ویب سایټ ښایم چې د هغې ځای تاسو کولی شئ د فیسبوک پیج لپاره، د پروفایل لپاره، همدارنګه د کور فوټو لپاره تاسو ایګزیکټ کوم سایز چې وي د هماغه سایز مطابق تاسو کولی شئ چې هغه تصویر تاسو جوړ کړی شئ، همدارنګه له هغې نه وروسته ډاونلوډ کړئ او بیا دې ځای کې اپلوډ کړئ. کانوا یو ویب سایټ دی چې دې نه تاسو کولی شئ چې هر قسمه تصویرونه، نه یوازې د فیسبوک پروفایل او همدارنګه کور فوټو، تاسو نور هر قسمه لوګوز دلته ګورئ، مختلفه ټمپلیټس دي پکې، کارډونه دي، لوګوز دي، ویب سایټس، همدارنګه فلیر، پوسټر، مختلفه قسمه دلته تیار ډیزاینونه دي. نو تاسو کولی شئ چې له دې نه استفاده وکړئ او ځان لپاره ایډیټ کړای شئ. ښه، نو دا چې ما له مخکې نه د پروفایل فوټو همدارنګه د کور فوټو له ځان سره ساتلي دي یا ډاونلوډ کړي یا ایډیټ کړي دي، نو زه د هماغې نه استفاده کوم. خو تاسو کولی شئ چې له دې نه د پروفایل فوټو همدارنګه کور فوټو تاسو ډېر په اسانۍ سره دې کې ایډیټ کړای شئ، همدارنګه ډاونلوډ یې کړئ او بیا له فیسبوک پروفایل کې همدارنګه کور فوټو کې اپلوډ کړئ. زه راځم بېرته د فیسبوک پیج ته. په دې ځای کې ایډ پروفایل پکچر په دې بټن باندې زه کلیک کوم. ښه، دا یو لرنا هغه لوګو دی، زه راځم همدغه ورته انتخابوم. په دې ځای کې ایډ کور فوټو، تاسو به په دې باندې کلیک کوئ چې تر څو کور فوټو په دې ځای کې اپلوډ کړئ. اوپن. ښه، لکه چېرته دغه پوزیشن خراب وي نو تاسو کولی شئ چې دې نه ډریګ پوزیشن کړئ، یعنې تاسو هغه پوزیشن چینج کړئ.
زه په دې حالات کې پرېږدم. خیر بل ښه والی دا دی چې کله تاسو دې کې چینجز راوړئ نو دلته هغه پریویو تاسو ته ښودل کېږي. لکه دلته ما نوم ورته ورکړ نو هغه نوم دلته راغی. ایجوکیشن ویب سایټ همدارنګه دلته پروفایل ما ورته انتخاب کړه هغه هم په دې کې راغی. یعنې کوم چینجز چې تاسو راوړئ دلته هغه په دې کې راښکاره کېږي. همدارنګه که تاسو موبایل ورژن یې ګورئ موبایل پریویو ګورئ له دې نه یې کتلی شئ. که چېرته ډیسکټاپ نو له دې نه یې کتلی شئ. نو دی هم ډېر ښه والی دی چې تاسو ته هغه پیج په خپله معلومیږي چې ستاسې پیج به په کوم قسم ښکاره کېږي. نو کله چې تاسو دغه سیټینګ مکمل ورکړه تاسو به په سیف بټن باندې کلیک کوئ. خیر په دې کې ستاسو پیج په مکمل ډول باندې جوړ شو خو تاسو کولی شئ چې هغه اباوټ کې کوم انفارمیشن تاسو نه غواړئ تاسو هغه ورته چینج کړئ. نو تاسو د هغې د چینج کولو لپاره به تاسو راشئ په دې کې مور باندې به کلیک وکړئ. بیا به راشئ اباوټ بټن باندې به کلیک وکړئ. خیر له دې نه تاسو ایډیټ پیج انفو یعنی د پیج هغه مکمل معلومات تاسو له دې نه چینج کولی شئ. زه راځم ایډیټ پیج انفو باندې کلیک کوم. په دې ځای کې جنرال کې موږ ته لومړی نیم ښیي بیا یوزر نیم. یوزر نیم څه شی دی؟ یوزر نیم په واسطه باندې هم سپیسیفیکلی تاسو یو څوک کولی شي چې ستاسې پیج ډېر په اسانۍ سره پیدا کړي. زه راځم او دې کې ورته یوزر نیم انتخابوم وګورم چې شته ده او که نه. یولرنا ډیمو ګورئ که چېرته موجود وي نو په دې کې به هغه ټیک مارک ښکاره کېږي چې یعنې دا اویلیبل دی. او که چېرته د په دې نوم باندې په دې یوزر نیم باندې مخکې نه کوم پیج جوړ شوی وي نو تاسو ته هغه ښودل کېږي چې this is not available. ښه په دې کې هغه ډسکرپشن دی. ډسکرپشن نه وروسته هغه د پیج کټګري دې کې ښودل کېږي. که چېرته تاسو بله کټګري ورکوئ هم تاسو کولی شئ بله کټګري ورته ورکوئ. بیا ورپسې کنټاکټ دی. په کنټاکټ کې تاسو نه تلیفون شمیره غواړئ. په دې کې به تاسو خپل هیواد انتخاب کړئ. له هغې وروسته به تاسو په دې کې شمیره ورکوئ. ښه د شمیرې نه وروسته تاسو نه په دې کې ایمیل غواړئ. زه راځم یو ایمیل ورته سیټ کوم. ښه همدارنګه په دې کې ویب سایټ له تاسو نه غواړئ. تاسو به ویب سایټ څه کوئ؟ زه راځم یولرنا ویب سایټ ته. ښه زه راځم همدغه لینک یې له دې نه مکمل ډول باندې کاپي کوم. دا هم دغه د کنټاکټ سیټینګ هم مکمل شول. په دې کې تاسو لوکیشن غواړئ. په لوکیشن تاسو چې کوم کاروبار لپاره تاسو پیج جوړوئ یا د خپل ځان لپاره جوړوئ نو په کوم ایډرس چې دی تاسو نو هغه په دې کې لیکئ مکمل ډول باندې. سټریټ نمبر همدارنګه پروینس سټي دا مکمل به لیکئ. زیپ کوډ په دې کې بیا نقشه کې هم ښکاره کېږي. څوک تاسو کولی شي چې تاسو کاروبار د نقشې په واسطه باندې هم ډېر په اسانۍ سره پیدا کړی شي. نو دا هم یو ښه آپشن دی د ستاسو د کاروبار لپاره ستاسو د پیج لپاره چې په دې کې تاسو هغه ایگزیکټ کوم لوکیشن چې وي هغه تاسو په دې کې ورکړئ او بیا خلک کولی شي چې د لوکیشن د میپ په واسطه باندې ستاسو هغه د کاروبار لوکیشن پیدا کړي. همدارنګه له دې وروسته آرس دی پکې یعنې ستاسو کاروبار په کوم وخت کې آنلاین وي یا کوم وخت کې خلاص وي. ښه د آرس نه وروسته دلته مور آپشن موږ هم لرو. په دې کې د پرایویسي پالیسي امپریشن پروډکټس همدارنګه اډیشنل انفارمیشن دا مختلفه برخې دي پکې یا همدارنګه پرایس رینج دی پکې. تاسو کولی شئ دا هم د پیج لپاره سیټینګ په مکمل ډول باندې وکړای شئ. نو دلته د سیو بټن ته ضرورت نشته چې تاسو سیو بټن باندې کلیک وکړئ. کوم چینج تاسو راوړئ هغه به دلته په خپل اتومات ډول باندې سیو کېږي او تاسو به په اخر کې کلوز بټن باندې به کلیک کوئ. ښه له دې وروسته زه راځم هوم ته. هوم کې ګورئ تاسو ته دا په دې قسم باندې ستاسو هغه مکمل سفر ښکاره کېږي. ګورئ کوم تصویرونه چې موږ دلته اپلوډ کړه هغه دلته اپلوډ شوي دي او ستاسو په ټایم لاین باندې ښکاره کېږي. که چېرته دغه چپ طرف ته تاسو وګورئ دلته یو مینیو موږ ته ښکاره کېږي. په اخر برخه کې دلته موږ سیټینګز لرو. زه راځم په دې سیټینګز باندې کلیک کوم او تاسو ته یو څو مهم آپشنز ښیم. ښه په دې کې هغه جنرال آپشن دی. تاسو کولی شئ چې دغه ولولئ کوم چینجز تاسو راوړل غواړئ نو تاسو کولی شئ چې راوړئ. همدارنګه میسیجینګ دی. که چېرته تاسو غواړئ یو څوک تاسو ته میسیج وکړي او اټومیټیک ریپلی د له دې نه وشي نو تاسو کولی شئ چې له دې نه هغه آپشن آن کړئ او څوک چې تاسو ته میسیج کوي اټومیټیکلی ریپلی دې ورته وشي او کله تاسو آنلاین شوئ ورته تاسو کولی شئ چې ځواب ورکړئ. همدارنګه دلته پیج انفو دی چې وختي موږ چینج کړل د له دې نه هم تاسو کولی شئ چینجز پکې راوړئ.
همدارنګه د ټمپلیټس اینڈ ټیپس دی پکې تاسو کولی شئ چې هغه ټیپس هغه کوم پوزیشن چې دی هغه تاسو چینج کړئ شئ لکه تاسو غواړئ چې دغه فوټوز د ویډیو نام مخکې راشي یا همدارنګه اباوټ په دې برخه کې راشي نو تاسو کولی شئ چې هغه د دې ټیپس چې کوم پوزیشن دی چې تاسو ډېر په اسانۍ سره چینج کړئ شئ. همدارنګه نوټیفیکیشن دی پکې ایڈوانس میسیجنګ دی. بل پکې مهم آپشن پیج رول دی. که چېرته تاسو غواړئ چې په خپل پیج کې یو اډمین اضافه کړئ یا همدارنګه یو څوک پکې ایډیټر کړئ نو تاسو کولی شئ چې له دې نه یو څوک ورته اساین کړئ او هغه کس به ته به میسیج دی او له هغې وروسته به یې هغه اکسپټ کړي تر څو تاسو پیج کې هغه پوسټ وکړی شي یا کوم چینجز چې وي هغه راوړلی شي. ته په دې ځای کې وګورئ اساین ا نیو پیج رول باندې به دې آپشن ته به تاسو راشئ. په دې ځای کې به د هغه کس ایمیل یا نوم به یې تاسو ولیکئ. زه راځم ما دلته یو نوم لیکم. دا یو کس زه غواړم چې په دې پیج کې باید اډمین اوسي یا ایډیټر اوسي. له دې ځای نه تاسو هغه رول انتخابولی شئ. ګورئ اډمین دی پکې، ایډیټر دی، ماډریټر، اډورټایزر او انالیسټ. که چیرې تاسو اډمین انتخاب کړئ نو څنګه چې تاسو په پیج باندې مکمل هغه سیټینګ چینج کولی شئ نو هغه کس به هم چینج کولی شي. او که چیرته ایډیټر تاسو انتخاب کړئ د دې هغه کوم کارونه چې دي هغه د نسبتا د اډمین نه کم دي. نو زه راځم دلته ایډیټر انتخابوم او ایډ باندې کلیک کوم. کله چې تاسو ایډ باندې کلیک وکړئ په دې کې تاسو نه د فیسبوک هغه پاسورډ غواړي تاسو به هغه ورکړئ په سبمیټ بټن باندې به کلیک کوئ. بیا همدغه کس ته نوټیفیکیشن ورځي هغه به اکسپټ کړي. له هغې وروسته دا په پیج کې ایډیټر کېږي. په دې مینیو کې تاسو بل انباکس ګورئ. که څوک تاسو ته میسج وکړي نو هغه به په انباکس راځي. تاسو کولی شئ چې له دې نه ورته ریپلی وکړئ. په دې کې د هغه کمنټ هم ښودل کېږي چې ستاسو په پوسټ باندې چا کمنټ کړی دی هغه مکمل په دې کې ښودل کېږي. له دې وروسته انسایټ دی. انسایټ هم ډېر مهم آپشن دی. که څوک ستاسې پیج فالو کوي یا همدارنګه هغه پوسټونه چې کوم چاته رسیږي یا رچ کېږي یا څوک ورته کومنټ لایک کوي هغه مکمل به په دې کې معلومیږي. یا که چېرته ویو وي، پریویو وي، سټوري ریچ وي، پوسټ ریچ وي، لایکس وي، دا مکمل به په دې کې د هرې ورځې راپور یا د هرې میاشتې راپور به په دې کې موږ ته ښودل کېږي. نو دا د پیج جوړولو طریقه او د دې مهم سیټینګس. که چېرته تاسې غواړئ خپل پیج مخکې جوړ کړی وي او تاسې رینیم کړئ انشاءالله په راتلونکي ویډیو کې زه تاسو ته ښیم چې څنګه کولی شئ چې پیج رینیم کړئ. او همدارنګه په راتلونکي نورو ویډیوګانو کې به زه تاسو ته ښیم چې څنګه کولی شئ په موبایل کې همدغه پیج جوړ کړی شئ او هغه مکمل سیټینګ چې کوم په دې کې موږ وکړل تاسې هغه مکمل سیټینګ وکړئ. نو اوس لپاره ښه وخت ولرئ. الله مو مل شه.